سوچت کوي د بابا ملګری څوک دي هسې لاس دې پسې نه دی راته ایښی دروغجنه په رښتیا ملګري څوک دي په ټول باګرام مې تنده نه ماتېږي برای نام مې تنده نه ماتېږي او په ټول باګرام مې تنده نه ماتېږي صفدره ښکلې مې بلها خوښ دي خو خاص په عام مې تنده نه ماتېږي غزل یو څو شعرونه چې دې نه ووایو د خپل ارمان سلی ته کېناستم او ومې ژړل د خپل ارمان سلی ته کېناستم او ومې ژړل زه د جانان سلی ته کېناستم او ومې ژړل اول مې چوپ کړله کلهو د بابا جان په قبر اول مې چوپ کړله کلهو د بابا جان په قبر بیا د مورجان سلی ته کېناستم او ومې ژړل او بابا چې ستا د نظریې هغه ملګري څه شو بابا چې ستا د نظریې هغه ملګري څه شو د باچا خان سلی ته کېناستم او ومې ژړل مخ سر وهم په دواړه لاسه رور مې مړ دی که نه مخ سر وهم په دواړه لاسه رور مې مړ دی که نه سیری ګریوان سلی ته کېناستم او ومې ژړل او ټوله دنیا شوه سلی سلی کلي پاتې نه شو ټوله دنیا شوه سلی سلی کلي پاتې نه شو اخر د ځان سلی ته کېناستم او ومې ژړل په یو خازه مې بیا صفدره ستا نامه ولیده په یو خازه مې بیا صفدره ستا نامه ولیده تا نه قربان سلی ته کېناستم او ومې ژړل هغه پروت وي اکثر د زنګانه په سر او مړه ستا په یو ویښته بیا ورنه کم هورې راکوي که د ویښته په سر دا مزاحیه کې ته ده وایي پاس قبر مې د چونې که لاندې خیر دی که ګړز ګړوزي دشمنان چې مخامخ شي هلته خامخا ډز ډوزي او زه عادت یم په خیرات کې د وهلو د خانانو خو د خان سره کوته کې ملیکو سره به ګروزي مچ که ډېر باتور شي خو تیارې ته کونه نه نیسي او د خریم لا چې زخمي شي نو بورې ته کونه نه نیسي او دا یو د علیشا مور ده چې کیمرې ته اوړي راوړي ګینې سمه ښځه مړه که خو کیمرې ته کونه نه نیسي او څنګه چې ماشوم ته د ګوډۍ خبرې ښې لګي دغسې بوډا ته د بوډۍ خبرې ښې لګي او ما ته خو د خپلو معشوقې خبرې داسې دي څنګه چې چیلي ته د چیلې خبرې ښې لګي او د دین او د حدیث تپوس ته مه کوه د دین او د حدیث تپوس ته مه کوه بعضې میا مولا ته د غورای خبرې ښې لګي او واقعا هم توبه ده سم هندوان رانه جوړ شوي دي مونږ ته د ټیپر او د مولای خبرې ښې لګي او سم به نیکعمله شي خوانه به دې نه خوځي زوی چې دې زلمی شي د ډولۍ خبرې ښې لګي